السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې که چیرې زموږ په پروفایل کې زموږ ایمیل یا د ټلیفون نمبر ښکاروي او زموږ ملګري یې ګوري، نو څنګه هغه په خپل پروفایل کې پټ کړو او هیڅوک یې ونشي کتلی. ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو ملګرو زه راځم لومړی تاسو ته درښیم زه به په دې کې خپل پروفایل سرچ کړم. دا تاسو ته ښکاري. کله چې زه ښکته راشم او دلته په سی مور اباوټ ریاض همکار باندې کلیک وکړم، نو ښکته به تاسو ته ښکاري چې ریاض همکار اته په نامه کوم ایمیل چې دی دا موږ ته ښکاره دی. نو لمبر هم په همدې ځای کې راوځي. کله چې لمبر ښکاروي او زما لمبر پرته زما ایمیل ښکاره دی، نو دغه ایمیل تاسو ته ښکاري چې دا موږ ته ښکاره دی. نو زه اوس دا پټوم. زه به راشم خپل فیسبوک اکاونټ ته او په دې ځای کې به پورته په دریو لیکو یا په خپل انځور باندې به تاسې کلیک وکړئ او ښکته به راشئ. دلته به په سیټینګ او پرایویسي او بیا په سیټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته ملګرو په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ او دلته به په کانټیکټ انفو باندې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شي. نو دلته تاسو ته ښکاري چې موږ یو لمبر او دوه ایمیلونه خپل فیسبوک اکاونټ ته جمع کړي دي. نو اوس د چور ښکته ایمیل چې تاسو ته ښکاري ریاض همکار په نامه، نو همدغه ایمیل زموږ ښکاره دی. دا نور یو بل ایمیل چې دی او یو لمبر چې دی دا دواړه پټ دي. نو زه به همدا ایمیل پټ کړم. نو زه به په همدې ایمیل باندې کلیک وکړم او ملګرو دا بټن تاسو ته ښکاري پبلیک. نو په همدې به زه کلیک وکړم او لږ شېبه به انتظار وکړئ. نو دلته تاسو ته ښکاري دا پبلیک ته یعنې چې هر څوک یې کتلی شي او که فرینډز ته یې واړو نو یوازې زموږ ملګري یې کتلی شي او که چور ښکته آن لیمټ ته یې کړو نو یوازې موږ یې کتلی شو یوازې په خپل موبایل کې. نو دا موږ آن لیمټ که نو زه راځم او واپس نو زه یو ځل بیا دا ګورم. نو دا موږ آن لیمټ که زه راځم دې فیسبوک ته. نو دا تاسو ته ښکاري چې زموږ ته خلاص دی. زه به دا یو ځل ریفریش کړم او ښکته تاسو ته ښکاري چې زموږ سره دا ایمیل پټ شو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د موبایل نمبر هم پټ کړئ او هیڅوک به یې ونه ګوري. نو د داسې ټکنالوژي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.